السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. ملګرو، پاکستان کرکټ بورډ نن د ICC ODI ورلد کپ د فارغ خپل سکواډ اعلان کو. ور دې سکواډ اعلان کېدو نه بعد د پاکستان ډېر د کرکټ مینوال چې کوم دی د سکواډ نه چې کوم دی خوشاله نه دي او غوسه دي. په دې سکواډ کې چې کوم دی ځینې لوبغاړو سره زیاتې شوې دي. د پاکستان ځینې د کرکټ مینوالو غوښتل چې په پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې دي عماد وسیم او سرفراز احمد شامل شي. او سرفراز احمد او عماد وسیم د ورلد کپ پر سکواډ کې نه دي شامل شوي. د ورلد کپ پر سکواډ باندې شانتي نظر هم اچو. د نه علاوه تاسو راته هم وایي چې د پاکستان د سکواډ د ورلد کپ لپاره ټیک دی او کنه. د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې به شامل وي کپتان به وي بابر اعظم، وایس کپتان به وي شاداب خان، فخر زمان، امام الحق، عبدالله شفیق، محمد رضوان، سعود شکیل، افتخار احمد، سلمان علی آغا، محمد نواز، اسامه میر، حارث رؤوف، حسن علی، شاهین شافریدی، محمد وسیم جونیئر. دا 15 لوبغاړي به پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شامل وي. د نه علاوه په ریزرو کھلاړیانو کې وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث، د نه علاوه سپینر بالر ابرار احمد او زمان خان هم شامل دي. څنګه چې تاسو پته لرئ چې نسیم شاه د انجری د وجې چې کوم دی د ورلد کپ نه بهر شوی دی، نو پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې د نسیم شاه په ځای باندې حسن علي شامل شوی دی. او زیات د کرکټ مینوال د غواړي چې د سلمان علي آغا په ځای باندې عماد وسیم د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شاملول پکارو. د نه علاوه زیات د کرکټ مینوال دا هم وایي چې سرفراز احمد هم د ورلد کپ پر سکواډ کې شاملول پکارو ځکه چې هغه یو سینیئر کھلاړي دی. د نسیم شاه د وجې چې کوم دی پاکستان د ورلد کپ د سکواډ ډیر نیمګړی ښکاري او نسیم شاه په ځای باندې حسن علي اغوستل شوی دی. زما په خیال د حسن علي په ځای باندې زمان خان د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شاملول پکارو. په 15 رکنی سکواډ کې په 13 کسیزه لوبډله کې خو زمان خان شامل دی، خو په ریزرو کھلاړیانو کې شامل دی. او بل د سلمان علي آغا په ځای باندې عماد وسیم شاملول پکارو. نو زما خو دغه رای دغه نظر دی. تاسو رای څه نظر لرئ چې د پاکستان د ورلد کپ لپاره د سکواډ د لوبډله ټیک اعلان کړی دا او کنه؟ خپل رای خپل کمنټس سره ضروري شریک کړئ. داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بلې ویډیو کې. د الله په امان.